لرم خواهش چې هر انسان د خدای خوشاله لري، زما خواږه خواږه یاران د خدای خوشاله لري. د نړۍ هر یو کام ښه موړ او خو خوشاله غواړم، په تیره تیره نر افغان د خدای خوشاله لري. ګرانو کتونکو اوریدونکو د پاک افغان ټي وي په شیشه باندې تاسو ګورئ، ما سره ډېر نامتو او خوږ مشر محقق پروفیسر ضیاء الرحمن بلوچ صاحب چې په ریډیو پاکستان اسلام آباد کې مونږ سره دی، د بلوچۍ یونټ مشر دی او په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې پروفیسر هم دی، پی ایچ ډي ډاکټر دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډېره مننه سردار صاحب. کتونکو تاسو سره په یوه خبره کوو، پرون نابلرز یو ډېره لویه دستوره شوې ده په شیدو کې. زموږ ډېر محترم مشر عادل خټک صاحب تیاری شروع کړې وې د ډېر وخت نه، او موږ ته به هفته په هفته یادګیرنې ریمایډر هم راکولې، مخصوص کسان یې بللي وو. زه ډېره زیاته خفه وم او بخښنه غواړم د عادل خټک صاحب نه چې هغه دومره درنه دستوره کې زما بدقسمتي وه چې ما به یې ګډون ونه کړی شو. نو ضیاء بلوچ صاحب چې کوم دی په هغې دستوره کې ګډون کړو، هغه وہ خوشحال سیمینار. ڈاکٹر صاحب آپ نے خوشحال سیمینار میں شرکت کی، عادل خٹک صاحب نے اس کا انعقاد کیا تھا شیدو میں، تو بڑی تعریفیں میں سن رہا ہوں. افکار صاحب نے بھی بڑا اچھا سا رودات سا لکھا ہے اور بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے. عادل خٹک صاحب کی بہت بڑی کامیابی اور بڑا مثالی سا پروگرام تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت ہی اچھا پروگرام تھا. میں صدر شعبہ پاکستانی زبانیں ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خوشحال خان کے حوالے سے شیڈول میں ایک سیمینار ہے، میں اس میں جا رہا ہوں، اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو اکٹھے جاتے ہیں. خوشی کی انتہا ہے جب ہم وہاں پر گئے، لوگوں کی محبت دیکھی اور جب سیمینار شروع ہوا لوگوں کی باتیں سنی. یوں تو ہم نے بہت ساری باتیں خوشحال خان کے حوالے سے سنی تھی مختلف سیمینار میں، اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر، لیکن اس سیمینار کی جو خاص بات ہے اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بلایا تھا جنہوں نے خوشحال خان کے وہ پہلو اجاگر کیے جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے. فرض کر عادل خٹک صاحب نے اس کے بہت سارے اس کے قبیلوں کے حوالے سے بات کی، اس کے بچوں کے حوالے سے. میں خود بذات خود اس شجر نسب کو نہیں سمجھ رہا تھا. اس سیمینار کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں ازبر ہو گئیں، یاد ہو گئیں. وہاں پر رحمت شاہ ساحل جیسے لوگ موجود تھے، پروفیسر یارون مغرور صاحب نے خطاب کیا، عباسی یوسفزئی صاحب وہاں پر موجود تھے، ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب وہاں پر موجود تھے، افکار صاحب نے بڑی اچھی نظم پڑھی وہاں پر. اسفن نے خوشحال خان کے کتک پر جس طریقے سے انہوں نے کتک ڈانس کیا وہ بھی کمال تھا. تو بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی کہ جو اس سے پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملی تھی. ایسے سیمینار کا انعقاد کرنا، اس کو کم وقت میں بہت ساری باتوں کو یکجا کر کے لوگوں کو سنانا، یہ بھی کمال تھا. پھر جو جس طریقے سے مشاعرے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر کوئی مشاعرہ ہو تو وہ 3 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مشاعرے میں انہوں نے چیدہ چیدہ پشتوں کے نامور شعراء کرام کو وہاں پہ بلایا، انہوں نے اپنا کلام پیش کیا اور بہت ہی مختصر دورانی میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کے بعد ماشاء اللہ جس طریقے سے پشتونوں کے بارے میں مشہور ہے کہ دا لینڈ آف ہاسپٹیلٹی ہے اور لذت کام و دہن کا مناسب میل مستیا بہت ہی شاندار تھا. انہوں نے جس طریقے سے مہمانداری کی پروگرام پکې و ډاکټر ډاکټر ضیاء بلوچ صاحب د دغه دستورې په حوالې سره چې تاسو واورېدو، ډېره منظمه دستوره وه، ډېره ښه دستوره وه، ګټوره خوندوره دستوره وه. په هغې کې یو سیشن چې کوم دی نو د خوشحال خټک په حوالې سره او د هغې د شخصیت او د کورنۍ پوره تاریخ په هغې کې مخصوص پروفیسران ډاکټران چې کوم دی نو هغې کې مشران راغوښتي شوي وو، هغوی په هغې خبرې وکړې او بیا د هغې نه پس په شمار څو شاعران راغوښتي شوي د مشاعرې دپاره. او ما ته عادل خټک صاحب بیا بلنه راکړې وه. ډېر زیات خفه یم چې په دغه دستوره کې مې ګډون ونه کړی شو. هغوی سره به لیدل کتل شو، زمونږ مشر ایمل خټک صاحب راغلی دی، هغوی سره به ملاقات شو او نور ټول ډاکټران پروفیسران صاحبان به وو، هغوی سره وي نزدېکت د بزرګانو اثر کاندي د فارس په ګټه اوسپنه سره زر شي. هسې هم دی مشرانو سره ناستې په کار وي. دغه یو کلیپ دی عادل خټک صاحب ته ډالۍ د ریډیو پاکستان اسلام آباد نه، زه او ضیاء بلوچ صاحب. مننه. ډېره مننه.